السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته ومغفرته. هغه خور چې کونډه سي او بیا د یتیمانو پرورش او تربیه وکړي، آیا د دې کم مقام دی په نزد الله جل جلاله؟ محترمه، دا لازم زور غواړي چې د یو انسان د ژوند ملګری بیل سي، جلا سي، شهید سي، وفات سي. د خاوند ناز او د خاوند عزت بیا په نور کې نه پیدا کیږي. لازم به کونډې ته مشکلات په مخ کې راځي، خو که دا پر هغې باندې صبر وکړي او اولادونه رالوی کړي، کم اجر به الله جل جلاله ورکړي. راسئ د ابو هريره رضی الله تعالی عنه څخه واورو. عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ابو هريره رضی الله تعالی عنه وایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې زه اول هغه څوک یم چې د جنت دروازه راته خلاصیږي او ننوځم به، الا انه رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي چې زه جنت ته ننوځم، اولنۍ دروازه د جنت ما ته خلاصیږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي و یو ښځه راسي له مخوالی کوي تر ما له مخوالی کوي جنت ته ننوځي، فاقول الله ما لکې څه در پیښه دی چې تر ما له مخه جنت ته ځې؟ ومن انت څوک یې چې تر ما له مخه جنت ته ځې؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وایي هغه ښځه راته وایي نه امرأة، زه هغه ښځه یم چې پر یتیمانو کښېنستلی یم، د یتیمانو باندې مې صبر کړی دی، یتیمان مې رالوی کړي دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي چې زه جنت ته ننوځم، دا تر ما له مخه د جنت دروازې ته رسېدلي. سبحان الله سبحان الله. نو هغه کونډه چې صبر وکړي او دغه رنګه د عبدالله بن ابي اوفا څخه روایت دی، بینا نحن قعود، موږ ناست عند رسول الله صلی الله علیه وسلم، د رسول الله صلی الله علیه وسلم په مجلس کې ناست، اتاه غلام، یو الک رالی، ورسول الله صلی الله علیه و آله وصحبه وسلم ته څه وایي؟ بأبي انت و امي یا رسول الله غلام یتیم، زما مور پلار دې تر تا صدقه سي یا رسول الله، یتیم یمه او خور مې د یتیمه ده او مور مې د کونډه ده. اطعمنا، موږ ته خوراک راک، موږ ماړه که الله دې تا ته خوراک د جنتو درکړي، موږ ماړه که الله جل جلاله دې تا ته د جنت مړوالی در نصیب کړي، موږ ماړه که چې موږ راضي سو. فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم، رسول الله صلی الله علیه وسلم ته د دې الک خبرو ډېر ښه خوند ورکوي. خو ځوان ورته وایي وایي زه یتیم یم، خور مې یتیمه، مور مې کونډه، موږ ته خوراک راکه، موږ ته څښاک راکه، الله دې د جنت په څښاک په خوراک باندې موړ که. رسول الله صلی الله علیه وسلم الک ته وایي ورسه، زموږ کره ورسه کوي څه شی و در بیکي. هغه ځوان چې ورلی نو هغه ځوان چې ورلی د امهات المؤمنین له کور څخه د رسول الله صلی الله علیه وسلم له کور څخه 21 خرماوې راوړلې. رسول الله صلی الله علیه وسلم د خرماوې په لاس کې سره وموښلې او بیا دعا وکوله، بیا ورته یا غلام سبعا لک، او خرماوې ستا دي، او دي د مور دي، او دي د خور دي. په دوه خرماوو سهار غرمه گزاره کوي، دوی خرماوې بیا ماښام خوري. کما چې هغه الک ولاړی من عند رسول الله صلی الله من عند رسول الله صلی الله علیه وسلم، قام الیه معاذ بن جبل رضی الله تعالی عنه، معاذ بن جبل راته نور ولاړ سو، هغه الک به راځي رخصتیږي. معاذ راته نور د دې یتیم پر سر باندې لاس ورتېر کړي، فوضع یده علی رأسه، بیا معاذ راته نور مبارک دعا ورته وکړه، الله جل جلاله دې دغه یتیموالي عوضونه درکړي او الله دې تا د خپل پلار خلف په اهل کې جوړ کړي، د پلار برکت دې الله پر تا باندې کښېږدي. رسول الله صلی الله علیه وسلم څه ورته وایي؟ قد رأيت ما صنعت بالغلام یا معاذ. معاذ د الک سره دې څه وکول، پر سر دې لاس ورتېر کړي، څه پېښ سو؟ معاذ راته نو ورته وایي یا رسول الله رحمة للغلام، رحم یې ورباندې وکړي پر دې مرې باندې. رسول الله صلی الله علیه وسلم څه ورته وایي؟ والذي نفس محمد بیده، زما دې په هغه رب قسم چې زما روح د په قبضه کې دی.
هیڅ مؤمن د یتیم پر سر باندې لاس نه ورتېروي، هیڅ مؤمن د یتیم سره ښه نه کوي، بلکې الله پر هر ویښته د په بدن کې چې یوه درجه په جنت کې ورکوي، یوه نیکي ورکوي، یوه ګناه ورمعافوي. نو محترم خور، تاسو پر خپل یتیمانو باندې صبر وکړئ. دغه دنیا د دې دپاره ده چې آخرت لاسته کې راوړو. هغه ښځې چې مړونه لري هغه هم قبر ته ځي، هغه ښځې چې پر یتیمانو باندې صبر وکړي هغه هم قبر ته ځي. او د یتیمانو قریبان دي پر یتیمانو باندې رحم وکړي، د خدای په خاطر دې رحم وکړي، د خپل قبر په خاطر دې رحم وکړي. زموږ په بدبخته جامعه کې، په بدبخته قوم د پښتانه کې خو چې د ورور د فاتحې دعا ویل نه یې خلاص شوي دی، پر ورېندار راغورځېدلي، وایي ته به خامخا زما مینه کېږې. د یتیمانو سره یو داسې ژوند کېږي لکه له مریانو سره. نو الله جل جلاله دغسې په قهر هم راته کتلي دي. پر یتیمانو رحم وکړئ، رزق به مو پراخ سي. پر یتیمانو رحم وکړئ، په عمر کې به مو برکت سي. پر یتیمانو رحم وکړئ، الله به پر تاسو باندې رحم وکړي. حدیث رقم 10519 او 10518 صفحه 208 مجموع زواید جلد نمبر 8. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته ومغفرته.